السلام علیکم قدرمندو کتونکو ستړي مه شئ ملګرو دغه سایټ ته راسره یو ویډیو ده دا راسره وګورئ یو مذاقي ویډیو ده یو خندا واله ویډیو ده دا راسره وګورئ او که ویډیو مو خوښه شي ځان سره یې خپلو ملګرو سره هم شریکه کړئ په دې ویډیو کې خندا هم ده مذاق هم دی خو په دې کې موږ دپاره یو سبق هم دی او په هغې بیا خبره کوو راول راځئ دا ویډیو وګورو چې کوم دی دغه منزل چې کوم دی نو اسان کړي او الله دې هغه دا ځای چې کوم دی دا ورته خدای پاک د جنت تکندونه یو چې کوم دی د جنت تکندونه چې کوم دی دا یو د دوزخ تکندونه یو کنده ده او د جنت تکندونه چې کوم دی یو کنده ده او د جنت فردوس باغونه چې کوم دی نو یو باغ دی خاندما ته غلی شه چې کوم په ترتیب لګیا ما ما لیکلي نو بیا دا دغه شي نه باندې چینګی سر پورې نه ده خدای پاک هغه ځای چې کوم دی نه ښایسته کړي الله دې دا خاندي له صبر ورکړي الله دې دا صبر ورکړي الله دې ورته صبر ورکړي امين صلى الله على خير خلق محمد وآله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك ښه ملګرو دغه ویډیو تاسو وکته دغه څو کسان دي یا قبر ته ولاړ دي یا هسې ونې لاندې راټول شوي دي تاسو ولیده دغه یو کس پکې دعا کوي معاشره کې به تاسو لیدلي وي ځینې خلک داسې وي چې هغه لکه مطلب ځان مخې ته کوي ځان مشر کوي مطلب نورو خلکو نه ځان هوښیار حسابوي لکه هر ځای کې ځان مخکې کوي خو چې هغه بیا کله مخکې شي نو هغه ته بیا څه خبرې ورله راځي نه بیا ورته څه بند نه معلوم خو بس بد وایي که ښه وایي خو بس لګیا یي په خولې سره راځي هغه وایي دا اندازه ورته نه لګي چې زه څه وایم جنت ته مې دوزخ ووایي که دوزخ ته مې جنت ووایي خو لکه دا پته ورته نه لګي داسې قسمه خلک هم وي تاسو به کتلي وي بیا دغه سې لګیا یي هغه بختي رحمان خبره بیا اګتې بګتې وایي